ښاغلی عاشق یعقوب، کله چې تاسو ته مو بلنه درکړه چې د دنیا په یو مهم او مشهور کتاب باندې خبرې وکړئ، نو تاسو څو کتابونه یاد کړل او په هغه کې د ایټالیا د مشهوري ژورنالیستي اوریانا فالاچي یو کتاب هم چې له تاریخ سره مرکه نومیږي هغه یاد کړ. نو دا کتاب البته ما هم لوستی دی، خوند مې ځنې اخیستی دی، خو کله په ذهن کې نه و راتېر سوی چې دا به په ډیرو مهمو کتابونو کې خو تاسو ته ښکاره سو. البته خوند مې ځنې اخیستی دی، په دې بیا هم اعتراف کوم. اوله پوښتنه مې دا ده چې د ایټالیا د 20مې پیړۍ د دې ژورنالیستي دغه کتاب ولې درته مهم معلوم سوی دی؟ مننه غزنفر صاحب. دغه کتاب ارزښت په دې کې ده چې دا د 20مې پیړۍ د 50مو کلونو، د 60مو کلونو او د 80مو کلونو د لومړیو هغه مهمې پیښې رانغاړي. په دې کتاب کې د دغو کلونو له مهمو سیاسي شخصیتونو سره مرکې سوي دي. په دغه کتاب کې د هغې زمانې د نړۍ هغه لوی پیښې، سترې پیښې لکه د ویتنام جګړه، د دې جګړې له لوبغاړو سره مرکه سوې ده. یوې خواته د امریکای متحده ایالاتو چې د جنوبي ویتنام له رژیم نه ملاتړ کوي، د هغه وخت د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هنري کیسنجر سره مرکه سوې ده. د هغه لیدلوری پکې راغلی. له بلې خوانه په خپله د دوی د مقابل لوري چې هغه د شمالي ویتنام یو وتلی شخصیت چې هغه جنرال نیګوین وانجیاپ نومېده، له هغه سره مرکه راغلی. د هغه لیدلوری پکې راغلی، د جنګ دواړه طرفه. په دغه منځ کې د جنګ یو بل اړخ په خپله د جنوبي ویتنام رئیس جمهور نیګوین وانتیو نومېده، د هغه لیدلوری هم پکې راغلی. دغه راز د عربو اسرائیلو ترمنځ یا په لنډه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ هم په دې کې راغلی. دلته د کړکېچ دواړو لورو سره د اسرائیلو د لومړی وزیر ګلدامایر مرکه هم راغلی، د هغې لیدلوری هم پکې راغلی. مقابل کې د فلسطین د آزادي بخښونکي سازمان د مشر یاسر عرفات او په همدغه سازمان کې د یوې بلې څانګې د مشر د فلسطین د آزادۍ لپاره د خلکو د جبهې مشر جورج حبش، د هغه لیدلوری هم پکې راغلی. دا سره پرتله سوي. خو په ټوله کې د دغه کتاب ارزښت وبخښئ، ما چې یادېږي له ذوالفقار علي بوټو سره هم مرکه وپکې، له اندرا ګاندي سره هم پکې سوی ده. د هند پاکستان کې جنګ هم کړی و، د بنگلادیش آزادۍ موضوع راغلی و. د دې کتاب یو ارزښت بل دا ده چې دی په هغه وخت کې د واکمنو او هغه چا چې د واک په وړاندې توره راایستلی و د هغو سره مرکې کړي. خو د دې یو باریکي یو اړخ دا هم ده چې دا تر ډیره د هغه چا په لوري د هغه چا پلوي کړې ده چې هغو د واک په ضد توره راایستلې ده. حتی په ځینو مواردو کې دا کله چې چا د واک په ضد توره راایستلې یا د واک خلاف کوم عمل ته لاس اچولی، له هغو سره د دې اړیکې ان تر عاطفي او تر شخصي اړیکو پورې هم غځېدلې. د بېلګې په توګه یو څوک د الکساندر پاناګولیس په نوم باندې چې د یونان د پوځي حکومت په وړاندې بغاوت کړی و یا د هغه په وړاندې قیام کړی یا هر نوم چې پرېږدو، د هغه د ازادۍ لپاره چې هغه نیول شوی، د هغه د ازادۍ لپاره دی په نړیواله کچه کمپاین کړی و. او کله چې هغه راخلاص بیا دا په خپله یونان ته ورغلی و او د هغه لپاره یې ځانګړې اجازه غوښتې وه چې هغه له یونان نه وباسي او د دوی اړیکې تر دې لا نورې هم سره نږدې سوې دي. دا خو بیا له کتاب سره تعلق نه لري، نو دا خو د فالاچي له ژوند سره تعلق لري. که بیرته کتاب ته راسو دا د کتاب ځانګړتیا په همدې کې ده. دا کله چې له یو چا سره مرکه کوي، په لومړي سر کې د هغه مرکه کیدونکي له هغه چا سره چې مرکه کوي د هغه یو انځور وړاندې کوي، د هغه قیافه، د هغه کړهوړه، د هغه کړنلارې په یو ډول طنزي ژبه بیانوي. طنزي ژبه ورته وایو، او که په یو قسم غیر رسمي ژبه دا به شي که نه. سړی فکر کوي چې دغه سړی د دې مخې ته ناست دی. ښاغلی یعقوب، له یوې خوا خو د دې د لیکوالۍ دا کمال دی چې د هغه چا په کیسه کې چې خبرې کوي هغه ډېر ښه راته تصویروي، او له بلې خوا هغه تاسو چې وویل چې دا د روابطو په جوړولو کې هم ډېره تکړه وه په عملي ژوند کې. هغه روابط د دې باعث سوي دي
چې دا یو څوک ډیر ښه وپېژني بیخي خپل ملګری کی او دی لکه څوک چې د ملګري پیسې کې غږیږي په همدغسې یو لحن او په دغسې یو انداز دغه پیسې کې خبرې وکړي. بله په دې کې بیا ځینې نورې باریکۍ هم رامنځته کېږي غضنفر صاحب. هغه دا دی چې کله کله دا په همدغو روابطو کې یا په همدې تصویر جوړولو کې یو څه ناڅه خپل احساس هم ورګډوي. کله چې دا د ګلدامایر په اړه خبرې کوي په دې کې دا هغه له خپلې مور سره پرتله کوي، یو څه خواخوږي ورسره ښیي، یعنی ژبه یې عاطفي هم ده، ژبه یې عاطفي هم ده. خو کله چې بیا عرفات ته راځي بیا دلته دا له وړاندې نه قضاوت کوي، ښایي د ما پوښتنو ته صحیح جوابونه وایي، ښایي خبرې رسمي وي. او دغه کتاب ارزښت هم په دې کې ده چې دا په داسې زمانه کې د مونږ هېواد ته راغلی چې دلته هغه زمانه کې دیموکراسي لا نه وه، یا د خلکو لپاره دا یو نوه د الهام منبع هم کېدای شوه. ښاغلی یعقوب د کتاب په اهمیت باندې په ارزښت باندې به وروسته هم خبرې وکړو، خو ما ته دا خبرې داسې شروع کړې لکه هغه اورېدونکي د راډیو چې هم دا کتاب لوستی. زه فکر کوم راځئ اول دا کتاب هم ور وپېژنو. ما چې دا کتاب لوستی دی زه خو وایم چې اول خو دا یو ژورنالیستیک اثر دی. ژورنالیستیک په دې معنی چې دا فلاچي یو ژورنالیست ده، مرکې یې کړي دي او هغه د مرکو مجموعه ده. بل خصوصیت یې دا سو چې له لویو خلکو سره، له لویو سیاسي مشهورو خلکو سره یې مرکې کړي دي. تاسې مخکې نومونه واخیستل، کیسنجر، ګلدامایر د اسرائیلو صدر اعظم وه، د ایران له پاچا محمد رضا پهلوي سره، د ایران له وروستي پاچا سره یې مرکه کړې وه، یا له اندرا ګاندي سره تاسې یادونه وکړله، اندرا ګاندي سره، ذوالفقار علي بوټو سره، د حبشې یا د ایتوپیا له امپراتور هایله سلاسي سره مرکه کړې وه. دا یې بل اړخ دی، د مرکې دي او مرکې هم له سیاسي او مشهورو شخصیتونو سره دي او د مرکو د سبک پیسه کې تاسې خبرې مو کړې. او مخکې له دې چې دا مرکه شروع سي هغه کس، هغه میرمن یا هغه نارینه، هغه سړی په ډیره هنرمندانه او تصویري ژبه درپېژني لکه یو داستان چې لولې. ما خو چې کله لوست دا کتاب لکه یو داستان چې لولم داسې خوند مې ځینې اخیست. تاسې ما په دې خوند کې شریک یاست؟ مونږ په دغه خوند کې خو زه بالکل شریک یم. ما ته حتی د دې بعضې کلمې لا هم په یاد دي. خو د دې کتاب ارزښت بل په دې کې ده چې دا د هغه زمانې یو ژوندی تاریخي انځور هم وړاندې کوي. او بل ارزښت یې دا ده چې دغه کسان، دغه ستر شخصیتونه چې البته په هغه زمانه کې په هغه زمانه کې د خلکو ته دا ښودلي چې دغه هم دغسې خلک دي لکه دا زه او ته. کله چې له علي بوټو سره مرکه کړې ده، ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د هغه وخت جمهور رئیس، بیا لومړی وزیر، د ده څرګندونې د هندوستان د لومړی وزیر په اړه یو څه ناڅه داسې د سپکاوي بڼه لري. وایي ما هغه پوهنتون چې دی په 3 کاله کې ویلی ده، ما په 2 کاله کې ویلی، بنان زه تر هغې با استعداده یم. کله چې د دا مرکه خپره کړې ده، هندوستان له پاکستان سره خبرې ځنډولې دي. دوی غوښتل د روغې جوړې کوم تړون لاسلیک کړي. نو وایي هر چیرې به د پاکستان استازي ما پسې راتله او ویلې به چې د میلیونونو انسانانو برخلیک د تا په لاس کې ده، ته دغه خپله خبره بیرته واخله. ول ما ورته دا خبره زه بیرته نه اخلم، زه څه کاره چې ما سره د میلیونونو انسانانو برخلیک. دغه ډول کیسنجر وایي چې زه غواړم چې خپل نیلی تناوز غلوم. خو کله چې دغه خبره بیا د وخت ولسمشر ریچارډ نیکسن ته رسیږي، هغه وایي چې بابا نو خو ولسمشر خو زه یم، ته نه بیا نیلی څنګه زغلوي. د دوی دواړو ترمنځ هم یو کړکېچ راځي. ښاغلی یعقوب، د امریکې پخواني خارجه وزیر هنري کیسنجر یو بل خبره هم کړې ده، نه پوهېږم تا دا اورېدلې ده که نه، د دې کتاب پیسه کې او د دې لیکوالې پیسه کې، د فلاچي پیسه کې ویلي دي چې زه په ټول عمر کې هیڅ ژورنالیست دومره تاواني کړی نه یم لکه دې ښځې، ځکه چې دې داسې خبرې رانه وایستې چې ما ته جنجال جوړ کړو. په هغو خبرو کې یوه بله دا وه چې کیسنجر په هغه مرکه کې دا ویلي دي چې د ویتنام د جنگ پیسه کې خبرې ورسره کوي، اخر مجبوریږي دا کیسنجر وایي چې داسې یو بې فایدې جنگ د زموږ غاړې ته رالوېدلی دی. او دې خبرې بیا په هغه وخت کې د امریکا خارجه وزیر ته جنجال جوړ کړو. نو په هغه ځای کې یو بله خبره هم ده کړې وه. هغه وخت دې کې شک و چې په رښتیا به هم امریکایان ویتنام پرېږدي که به یې پرېنږدي. نو ما وایي غوښتل چې د امریکایانو دریځ معلوم کړم چې دوی به امریکا ویتنام پرېږدي که نه. ول ما یو هیله په کار واچوله. کیسنجر ته مې وویلې چې زه فکر نه کوم چې دا تاسو دوست
مطلب د جنوبي ویتنام د ولسمشر د هغه وخت و چې نیګوین وانتیو نومېده، ما مخکې هم نوم واخیسته، دا به تسلیم نه شي ځکه هغه سړي مقاومت کاوه، هغه سړي نه غوښتل چې دغه روغه جوړه دې وشي او امریکایان دې له ویتنام نه ووځي. نو ما وایي هیله په کار واچوله، ده ته مې ویلي چې په دې لار کې خو ستر خنډ په خپل هم د نیګوین وانتیو تاسو دوست ده، دی به تسلیم نه شي. وایي ده راته ویلی چې نه دی به تسلیم شي. په دغه ځای کې وایي ما د ده له خولې نه خبره وویستله چې رښتیا هم امریکایان ویتنام پرېږدي. نو د دې کمال په دې کې و، د ما دغه خپلو مسلکانو ته هم داسې یو مشوره ده چې که دغه کتاب وایي ښایي له دې نه د مرکې کولو یا هم له دې کتاب نه د حقایقو د راپیدا کولو لپاره کار وخت د دغه ډول مهارتونو پیدا کول د موږ داسې مسلکانو لپاره د خبریالانو لپاره ضرور دي او په عین وخت کې خلکو سره هم کومک کوي چې رښتیاو ته ورسیږي. ښاغلی یعقوب، د دې ادب او د ژورنالیزم چې فرق کیږي، یو فرق دا دی وای ژورنالیزم د نن لپاره او ادب د سبا لپاره هم وي. یعنی که زه ژورنالیستیک لیکنه کوم هغه نن اهمیت لري، نن لوستونکی لري، نن اوریدونکی لري، سبا ته نه لري. او ادب ادبي وینو هغه بیا سبا هم لري، او بلکې لکه وطني قالینه چې وخت په تیریږي هغومره اهمیت ډېریږي، ارزښت زیاتېږي. لیکن د فالاچي دا کتاب له لویه سره له ژورنالیزم سره تعلق لري او ګمان کوم دا کتاب په اول ځل په 1904 کې په ایټالیا کې چاپ شو او په هغه وخت دا د 10 کاله تیریږي. نو د دومره زمانې له تیریدو سره سره دا د زه ته اوس پېناستې او بحث کوو او اوس هم خلک لولي دا کتاب. نو تاسو را سره په دې قضاوت کې شریک یاست که نه چې یو ژورنالیستیک اثر هم که د پیاوړي قلم لخوا ولیکل سي، که د یو متعهد ژورنالیست لخوا ولیکل سي، که د یو خواریکش انسان لخوا ولیکل سي، نو ممکن ډېره زمانه دوام وکړي او د یو اصیل اثر په حیث پاتې سي. اوس دغه کتاب هم ادبي ارزښت لري، هم تاریخي ارزښت لري، هم ژورنالیستیکي ارزښت لري. فالاچي ژورنالیست او لیکواله او طبعا هر لیکوال خپل سیاسي نظریات هم لري او دا له هغو خلکو نه و چې خپل لیدلوری به پټاوه، دی به بیانوه. د دې دغه کتاب کې ما څو تمایله ولیدل. یو خو له استبداد سره یو څه مخالفه ده، یو څه نه بلکې ډېره مخالفه ده، دغه شی لري، بلکې له زورورو سره د فطرتاً یو څه ورانه ده. بل په جنګ ځپلو سیمو ډېر تاکید کوي، یعنی دا خو دوم نړیوال جنګ په خپل ماشومتوب کې لیدلی و، نه په تنکۍ ځوانۍ کې، په نوې ځوانۍ کې، ښایي هغه وخت ده په 1909 کال کې زیږېدلې ده او په 1945 کال کې چې جګړه پای ته رسیږي، دا نه تقریبا د 14 کالو ده. دا په هماغه زمانه کې د فاشیستي ضد غورځنګ کې شامله شوی. ګمان کوم پلار ډېر فعال هم و په دې مبارزو کې. په هغه وخت کې په ایټالیا کې فاشیستي رژیم و د موسولیني، خو دا دغه فاشیزم خلاف و. او نو د دې د ماشومتوب تجربه دا وه، د پلار د کور تجربه یې دا وه چې هم له جنګه ترخه خاطره لرله او هم له استبداده. له جنګ او له استبداد سره د دې په کتاب کې یو قسم مخالفت او کرکه لیدل کېږي. ځینې نور شیان هم ما پکې احساس کړل چې تاسو را سره موافق یاست که نه. دا یو څه نه څه فیمینیسته هم ده، یعنی دا یوه داسې ښځه ده چې د دې ښځو د حقونو په حیثه کې، د نارینهو د زرګونو کلونو برترۍ په حیثه کې حساسه ده، دای نه خوښیږي. په دغه تبصره کې تاسو را سره شریک یاست که نه؟ او په دې اړه دې ځانګړی کتاب حتی لیکلی ده د ښځو په اړه باندې. او زه غواړم چې په دغه کتاب کې کله چې دا نیګوین وانجاب د ویتنام هغه وتلي پوځي اتل ته ورځي، دا وایي چې ما سره یو 2 نورې سوسیالیستې ښځې هم وي، خو دوی له ما سره د خواخوږۍ په خاطر باندې خپل حق د مرکې لپاره ما ته راکړ، یا خپل وخت چې دوی اخیستی و هغه وخت هم ما واخیسته. په خپله له ګلدامیر سره چې مرکه کوي هغلته هم د دې دغه احساس ډیر لورای ښکاري چې دا د ښځو خواته ډنډۍ وهي، موږ تاسې د خلکو په اصطلاح باندې دا ښایي له هغه ځای نه راخیستې وي چې دا په خپله د ظلم او د استبداد او د زورګویۍ د دې مخالفت کوي. ښاغلی عاشق یعقوب، فالاچي په 2006 میلادي کال کې په 24 کلنۍ کې مړه شوې ده.
او د البته د عمر په اخیره کې ویلي و چې کتابونه نه لیکم، خو بیا چې د 11 سپتمبر پیښه واقع شوه دی بیا په لیکلو شروع وکړه او په هغه کې احساساتي خبرې وکړې او ځینې خلک ورباندې نقد کوي چې د دې لیکنې ډېرې زیاتې دي اروپایانو په ګټه او د نورو شرقي ملتونو په خلاف، یعنی په دې معنی تا تور ولګول سو چې له تعصب نه کار واخیست. دا خبرې هم وسوې او لدین علاوه د لدی کتاب نو وروسته له آیت الله خمینی سره هم مرکه کړې ده او په هغه مرکه کې بیا د مستبد سره بللای دی. دا خبرې مې د دې لپاره وکړې چې په اوسنی ایران کې د دې کتاب د چاپولو لپاره تمایل نشته او په افغانستان کې هم د دې کتاب نوې چاپ نه لیدلای او دا کتاب تاسو وایست نور خلک هم وایي چې مهم کتاب دی. څنګه که ترجمه سي تاسو څه وایست؟ زه هم کتاب په پښتو وژباړل سي دا به ډیر ګټور. تاسو کوم وخت دغه اراده نه کړې یا دغه شوق هم نه کړې؟ دغه شوق خو مې کړی ده، خو زه فکر نه کوم چې د ما بوختیاوي د دې ته ما ته دغه امکان برابر کې زه دا کار وکړم. یعنی شوق دې کړی دی خو تکل دې نه دی کړی؟ نه، تکل مې ځکه نه ده کړی چې وخت په لاس نه راغلی.